چا سوال خدایا ما ورله ورکړو ستا مثال خدایا ما نه د مور وکړو چا سوال خدایا ما ورله ورکړو ستا مثال خدایا ما ته راپېښه مسله ده د رنګ ای د یوسف ای د بلال خدایا ما ته راپېښه مسله ده د رنګ ای د یوسف ای د بلال خدایا د اندرون په کیفیت خبره د اندرون په کیفیت خبره مطلب څه زه سمې مجال خدایا او دغه سړی د ونو کار نه کوي خو دروازه یې د لرګي کړې ده په هر قدم چې میخانه وه پکې ما داسې ښار کې بزرګي کړې ده او ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو د معذبه خلکو ښار ته مې وینا وکړله انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایله نه شو هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله او بیا داسې وشو چې زما سري ګریوان ښکاره شو زما تلوار وه او صادر رانه هوا وکړله دغه یو څو ملګرو په فرمایش باندې دغه شعرونه دي ډېر اورېدلي شوي دي خو بیا د تاسو ټول ته ډالۍ وي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موسکې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیسي رات به هم وهي سړی او تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی تا پسې د خوب سله د زخرو ګولۍ خوري سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابی په یو قدم کې ده